ننګرهار کې د سپین غر لوړو زده کړو خصوصي موسسې څخه 15مه دوره کې 9 نجونې او 112 ځوانان له معالجوي طب پونځي څخه فارغ او د یوې غونډې په ترڅ کې پرې د فراغت سندونه وویشل شول. ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن د یادې فراغت غونډې پر مهال فارغ شوو محصلینو ته مبارکي ورکړه او د دوی له کورنۍ غړو څخه یې مننه وکړه چې په خپلو اولادونو یې لوړې زده کړې وکړې. نوموړې همداراز د سپین غر لوړو زده کړو موسسې مسؤلینو ستاینه وکړه چې په دې ولایت کې د طب په برخه کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او د زده کړو کیفیت ته پاملرنه کړې ده. هغه ویل چې زموږ د خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری دی او پر فارغ شوو ډاکټرانو یې غږ وکړ چې خپلو خلکو ته په کمو امکاناتو ډېر خدمت وکړي. ننګرهار ولایت مرستیال په دې ولایت کې په امنیتي، اقتصادي، انکشافي او تعلیمي برخه کې ولسونو ته د پرمختګونو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د برخه کې به نور لازم پرمختګونه هم رامنځته شي. نن د سپین غر د لوړو زده کړو د موسسې څخه د 15مې دورې د فراغت مراسمو کې مو د ګډون افتخار درلودو. 141 زموږ ساسې هیوادوال خویندې د دغې څخه د طب معالجوي په برخه کې فارغ شو. مننه کوو د دغه موسسې د مشرتابه څخه چې زموږ راتلونکي نسلونه یې د فکري روزنې په خاطر باندې د نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړلې او زموږ ستاسې بېوزلې ټولنې په خاطر باندې دغه خدمتونه وړاندې کړل. د دوی څخه د دوی د همکارانو څخه د زړه له تله مننه کوو. په دویم قدم کې د دوی د فتمانو کورنیو څخه چې په ډېرو سختو شرایطو کې په خپلو اولادونو زموږ په راتلونکي نسل باندې پانګونه وکړله چې دا پانګه د دې هېواد د بقا او د سرفرازۍ تضمین دی. د سپین غر لوړو زده کړو موسسې رئیس ډاکټر خیر محمد مومند وویل چې 15مه دوره کې د 29 نجونو په ګډون 140 تنو ته په معالجوي برخه کې روزنه ورکړه چې وبه کولی شي هیوادوالو ته په یاده برخه کې ښه خدمت ترسره کړي. نوموړې زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 14مه دوره کې 1400 نجونو او هلکانو ته د طب په برخه کې روزنه ورکړې چې اوس مهال یو شمېر په تخصص او ګڼ شمېر نورې په بېلابېلو روغتونونو کې پر دندو بوخت دي. نن ورځ د سپین غر د لوړو زده کړو موسسې د 15مې دورې د معالجوي طب پونځي څخه 141 تنه فارغان چې ټولنې ته وړاندې کېږي چې هغې کې 29 تنه د ښځینه دي او باقي نارینه فارغېږي. سپین غر د لوړو زده کړو موسسې تر دا مهاله 14 دورې پخوا فارغ کړي چې الحمدلله 1400 په تعداد باندې محصلین مو فارغ کړي دي او نن ورځ د خپلو هیوادوالو ته د خدمت دپاره مصدر ګرځېدلي دي او په ټولو دولتي او خصوصي شفاخانو کې په تخصص باندې او په وظیفو باندې بوخت دي. سپین غر د لوړو زده کړو موسسې فارغان الحمدلله په ټول افغانستان کې په تخصص کې په زیاته اندازه کامیاب شوي دي چې په 1990 کال کې د ټول افغانستان په سطح داخلي په ډپارټمنټ کې اول نمره د سپین غر د لوړو زده کړو موسسې محصل و فارغ و چې دغه افتخار مونږ ته سپین غر د لوړو زده کړو موسسې ته زموږ فارغ ګټلی دی. د محصلینو په استازی حمیدالله نعیمي او زرمینې فکري وویل چې 15 کاله په معالجوي طب برخه کې زده کړې وکړي او باوري دي چې ولس ته به په ښه ډول او صادقانه خدمت ترسره کړي. په لومړي سر کې خپلو ملګرو ته او د هېواد ټولو اوسېدونکو ته د خپلو ملګرو او همسنګر ملګرو د فراغت مبارکي وایم. خورا ویاړمن یم چې د افغانستان غیرتي ولس ته د یو خادم بچي په توګه وړاندې کېږم او د خپل هېوادوالو او ولس سره ژمنه کوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به خپلو ناروغانو ته د زړه له تله خدمت کوو. او هغه د فرانسوي لیکوال خبره ده چې طلایي فرصت د انسان لپاره هغه ده چې طلا هېره کړي. موږ هم خپل ولس سره ژمنه کوو چې موږ به په طلا او شتمنیو پسې ونه ګرځېږو بلکې د خپل خاورې او د دې راتلونکي ملت د ښېرازۍ لپاره به کار وکړو. موږ 15 کاله زده کړې په دې پوهنتون کې ترسره کړې او راتلونکي کې اراده لرو چې د سیتاج او همدارنګه د تخصص له لارې دې خوار او مظلوم ملت ته خدمت وکړو. د غونډې په پای کې د ولایت مرستیال د پوهنتون مسؤلینو او استادانو له لورې پر محصلینو د فراغت سندونه وویشل شول او ورته د نورو بریالیتوبونو هیله وشوه. په دې غونډه کې د بېلابېلو پوهنتونونو استادانو، مسؤلینو، محصلینو، د محصلینو کورنۍ غړو او نورو ګډون کړی و.